چې بې له تا مې ژوندانه شي داسې ژوندون له مانه نه شي ټول ارمانونه به مې مړه شي سپینې دې تورو ته واده شي تورو په سپینو پسې ډېر جړلي دي نه. د غزل مطلب ده چې قام پرې ویاړ دی نو هغې له پرده ډېره ښه ده چې قام پرې ویاړ دی نو هغې له پرده ډېره ښه ده او که نه پیغلې پښتنې له پرده ډېره ښه ده. ماشومان اخلي درنه رنګ د لارې منځ کې ناستې ماشومان اخلي درنه رنګ د لارې منځ کې ناستې دومره مې ومنه نشې له پرده ډېره ښه ده. وخت هم هغه دی خو علم هغسې نه دی پاتې وخت هم هغه دی خو عالم هغسې نه دی پاتې کمقله یاره دروازې له پرده ډېره ښه ده. ستا د کیمرې سترګې څه ولیده دنیا ولیده ستا د کیمرې سترګې څه ولیده دنیا ولیده د خیر زکات دغه پیسې له پرده ډېره ښه ده. ځان نه غوږونه د عالمو مخکې مه راکاږه ځان نه غوږونه د عالمو مخکې مه راکاږه خدای به دې معاف کړي خو توبې له پرده ډېره ښه ده. خپل زوړ څادر یوې ځان کړو دروازې ته د کور ما وې قربان خو دې پردې له پرده ډېره ښه ده. عباد یوه نیمه سهره چې ویني زړه کې وایي عباد یوه نیمه سهره چې ویني زړه کې وایي ارمان یوې نیمې سهرې له پرده ډېره ښه ده. چې قام پرې ویاړ دی نو هغې له پرده ډېره ښه ده او که نه پیغلې پښتنې له پرده ډېره ښه ده. په رباب تار ولې او تار کې د آهنګ ولې دی په رباب تار ولې او تار کې د آهنګ ولې دی د رنګ معنی څه ده او رنګ خو هم اخر رنګ ولې دی د ګلرحیم او نتورام ترمنځ هیڅ هم نشته د ګلرحیم او نتورام ترمنځ هیڅ هم نشته دا د مندر او د جومات ترمنځ جنګ ولې دی یعنې زه ولې داسې یمه ولې یعنې زه ولې داسې یمه ولې یعنې مطلب دا چې د بنګ بوټی د بنګ ولې دی باچا خفه شو ګینې ما خو به سمدا ویل چې باچا خفه شو ګینې ما خو به سمدا ویل چې زما ارمان په قد قامت زما نه دنګ ولې دی ما ویل نه یم خبر ما ویل نه یم خبر ویلې ټک د تسبو ولې د جام کلنګ ولې دی تا د ممتاز سره یاري ولې کوله یاره تا د ممتاز سره یاري ولې کوله یاره تا د خوشحال سره وهلې سر په څنګ ولې دی په رباب تار ولې او تار کې د آهنګ ولې دی د رنګ معنی څه ده او رنګ هم اخر رنګ ولې دی. دا غزل دی مون بیته ډالۍ وي.